دا دنیا ښکلې ده خو خلک پکې تل نه پاتې کیږي. وخت زخمونه ورکوي خو همدا زخمونه انسان قوي کوي. ځینې خبرې د زړه نه راوځي نه د ژبې، ځکه اصلي درد چوپتیا ته اړتیا لري. ژوند ساده دی خو خلکو پیچلی کړی دی. خوښي د ډیرو شیانو په درلودلو کې نه موندل کیږي، بلکې د لږ درلودلو په شکر ادا کولو کې موندل کیږي. مینه که پاکه وي فاصله نه لري، خو که دروغ وي نږدېوالی هم یخ احساسیږي. د خدای رضا پیدا کړه، ځکه د خلکو رضا یوازې د ضرورت پورې محدوده ده. خاموش خلک تل ژور احساس لري، ځکه هغوی پوهیږي چې درد یوازې د چا په غیږ نه بلکې د الله په یاد کې آرامیږي. د دعا اثر هر وخت نه ښکاري، خو الله هیڅ دعا بې ځوابه نه پرېږدي. مه وېرېږه که یوازې الله ستا سره دی او همدا کافي ده. که څوک دې زړه مات کړي، ته د هغوی زړه مه ماتوه. دغه فرق جوړوي چې ته څوک یې. بخښنه کمزوري نه ده، دا هغه قوت دی چې یوازې ستر زړونه لري. زړه به مات شي، ژوند به ازموینه وي، خلک به درنه لاړ شي، خو الله به همیشه در سره وي. که زموږ ښکلي ویناوې ستاسو خوښې شوې وي، نو زموږ چینل سبسکرایب کولو کې ځنډ مه کوئ.